د نورو مؤسسو سربیره خیریه بنسټونو هم عملاً تورخم کې د راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستو د ترسره کولو لړۍ پیل کړه او عمل یې په زرګونه افغان کډوالو د غرمې ډوډۍ وویشله. دغه مرستې وروسته له هغه پیل شوې چې د خیریه بنسټونو استازو د ننګرهار له عدلي رئیس مولوي فاتح الله فاتح سره د همغږۍ ناسته وکړه او د ناستې پر مهال پریکړه وشوه چې خیریه بنسټونه به کمپ کې د شته کمیسیون سره په همغږۍ کډوالو سره مرستې کوي. نو موږ د وزارت په هدایت باندې داسې یو ترتیب وکړو چې نن نه وروسته انشاءالله د ریاست عدلیه د ننګرهار د نظارت لاندې د دې مشر لاندې زموږ چې مطلب دا خدمتونه نور به یو ترتیب باندې انشاءالله چې سره جوړیږي. نو په دې باره کې انشاءالله د ولایت د مقام سره چې زموږ مقام دی او دا شان د کمیسارۍ سره خپلې مشورې لرو تر څو پورې موږ ته یو سهاره کړي او ساحې کې موږ دوامدار الحمدلله 2 هفتو پورې نه نیولې ته میاشتې پورې موږ کولی شو دغه الحمدلله د خوړو د څښلو او دا شان چې مطلب د دوایي صحي پروګرامونه د دې لپاره موږ خپل پروګرام لرو چې انشاءالله دا خدمات به موږ سرته رسوو. د مرستو په لړۍ کې د یکشنبې په ورځ یو شمېر خیریه بنسټونو تورخم کې په زرګونه کډوالو د غرمې ډوډۍ وویشله او د دغو بنسټونو د مسؤلینو په خبره دوی کمپ کې د خلکو تعداد ته په کتو خپلې مرستې کوي. نن مو الحمدلله 4000 پیکه راوړي، یعنی شاوخوا 8000 نفرو ته تقریبا د خوراکي سیستم برابر کړی. دا به نن توزیع کوو. راتلونکي کې پلان لرو چې په همدغه ډول باندې په مسلسله توګه تعداد زیاتوو، ځکه دلته د خلکو ازدحام ډېر زیات دی. موږ هڅه کوو چې د ورځې 10,000 نفره کور کړو. له افغان کډوالو سره د مرستو د ترسره کولو لړۍ په داسې مهال چټکېږي چې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت له لوري ورکړل شوی ضرب الاجل پای ته رسېدلی او اوس مهال تر بل هر وخت ډېر افغان کډوال د تورخم له فرضي کرښې خپل هیواد ته اوړي.